د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام. ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ نن د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون لولو چې زموږ د ننني لوست عنوان دی ګلجي اجسام. دا چې ګلجي او ګلجي اجسام څه ډول اجسام دي د دې په هکله خبرې کوو. خو مخکې له دې چې لاړ شو او نننی لوست پیل کړو، لنډه کتنه په تیر لوست کوو. که چیرې ستاسو په یاد وي په تیر لوست کې موږ د سایتوپلازم او ارګانیلونو په هکله خبرې وکړې. سایتوپلازم څه شی دی؟ ارګانیلونه څه شی دي؟ بیرا د اندوپلازمیک ریډیکولم، رایبوزم د اندوپلازمیک ریډیکولم دندو، مایټوکاندریا او لیزوزوم په هکله مو په تیره درسي جلسې کې خبرې وکړې او معلومات مو ترلاسه کړل. نو زده کوونکو، دا زموږ د تیر لوست موضوعات وو. که چیرې بیا هم تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ یا د تیر لوست په کومه برخه نه یې پوه شوي، کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه مې چې یادونه وکړه، په ننني لوست کې د ګلجي اجسامو په هکله خبرې کوو. ګلجي اجسام څه ډول اجسام دي؟ سنټروزوم پیژنو، پلاستیډ پیژنو، همدارنګه د پلاستیډ د ډولونو په هکله معلومات ترلاسه کوو. بله برخه چې لولو هسته او هستوي غشا، یعنې د هستې د مختلفو برخو په هکله په ننني لوست کې موږ خبرې کوو او معلومات ترلاسه کوو. نو په دې اساس دقت وکړئ، غوږ ونیسئ چې نننی لوست توضیح او تشریح کړو او موضوعات یې زده کړو. ګلجي اجسام څه ډول اجسام دي زده کوونکو؟ ویل کېږي چې ګلجي اجسام د لومړي ځل لپاره د کاملو ګلجي په واسطه په کال 1889 کال کې دا کشف شو. د چا په واسطه؟ د کاملو ګلجي په واسطه په 1898 کال کې دا کشف شو او وپېژندل شول. په څه شي کې زده کوونکو؟ په حیواني حجرو کې. یعنې ګلجي اجسام په حیواني حجرو کې شتون لري، خو په نباتي حجراتو کې د دوی شتون په شک کې دی چې آیا شتون لري او که نه لري. کله چې ګلجي اجسام وپېژندل شو، زده کوونکو وویل شول چې دا هوارې کڅوړې ته ورته جوړښتونه دي. یعنې په سایتوپلازم کې یا هم په حجرو کې هوارو کڅوړو ته ورته جوړښتونه شتون لري چې دا هوارو کڅوړو ته ورته جوړښتونه د ګلجي اجسامو په نامه یاد شول. بله ځانګړنه چې د دې په هکله وویل زده کوونکو، دا هوارو کڅوړو ته ورته جوړښتونه د یوې غشا په واسطه یو د بل څخه جلا شوي دي. په سایتوپلازم کې یعنې زیات شمېر یا زیاته اندازې ګلجي اجسام شتون لري چې د یو غشا په واسطه دا یو د بل څخه جلا شوي. سربیره پر دې ګلجي اجسامو ته چې بله ځانګړنه ورکړه یا هم بل نوم یې چې ورته ورکړ هغه دا و چې دا د پروټین د ډلهبندي دستګاه په نوم یادېږي. یعنې دا ګلجي اجسام کولی شي چې پروټین ډلهبندي کړي. دا پروټین له کوم ځای څخه اخلي زده کوونکو؟ ګلجي اجسام پروټین یا د پروټین مالیکول نه د ER څخه یا د اندوپلازمیک ریډیکولم څخه یې اخلي، چې د اندوپلازمیک ریډیکولم په هکله موږ په تیر لوست کې خبرې وکړې. دا د پروټین مالیکولونه د اندوپلازمیک ریډیکولم څخه اخلي، دا په مختلفو برخو باندې تقسیموي، ډلهبندي کوي. بیا دا چې کله آماده شول، نو د مختلفو برخو په واسطه دا په حجره کې چې کومې برخې په پروټین ته اړتیا لري، د همغو برخو په واسطه دا د حجرې په مختلفو برخو ته انتقال کوي. سربیره پر دې چې ګلجي اجسامو ته د پروټین د ډلهبندي دستګاه ویل کېږي زده کوونکو، بله دنده چې ګلجي اجسام سرته رسوي هغه د قند د ترکیب برخه ده. یعنې د قند په ترکیب کې هم دا سهم یا ونډه اخلي. نو دا هغه دندې وي چې ګلجي اجسام یې په حجراتو کې سرته رسوي. او بل عنوان هم لرو زده کوونکو. سنټروزوم څه ډول شکلونه دي زده کوونکو؟ کومه برخه د حجرې یا د سایتوپلازم ده؟ سنټروزوم په حیواني حجراتو کې شتون لري. زیاتره برخې چې موږ لولو زده کوونکو، د دې زیاتره برخې په حیواني حجراتو کې شتون لري. دا څه نه دی چې په نباتي حجراتو کې به هم کومه برخه موجود نه وي او نباتي حجرات به په کامل شکل سره خالي وي. نه زده کوونکو، په هغې کې هم بعضې برخې شتون لري. سنټروزوم زده کوونکو په حیواني حجراتو کې شتون لري او ستورو ته ورته جوړښتونه چې په حیواني حجراتو کې شتون لري، دغه ستورو ته ورته جوړښتونه د سنټروزوم په نامه یادېږي. نو ویلی شو چې د سنټروزوم شکل یا جوړښت یا بڼه څه ډول دی؟ ستورو ته ورته جوړښت دی. د سنټروزوم پر مخ کوچني حجرې یا کوچني برخې یا دانو ته ورته شکلونه برخې شتون لري زده کوونکو، چې همدغه برخې بیا د سنټریول په نوم یادېږي. یعنې هغه برخې، هغه جوړښتونه چې د سنټروزوم پر مخ شتون لري هغه د سنټریول په نوم یادېږي. مثلا دا تاسو یو ستوری په نظر کې ونیسئ زده کوونکو.
دا یو ستوری د مثال په حیث د دې پر سر چې کوم برخې شتون لري دا برخې د څه شي په نوم یادیږي؟ دا برخې یې د سنټریول په نوم یادیږي. کله چې انقسام حجروي پیل شي، حجرې په تقسیم یا په ویش پیل کړي زده کوونکو، نو همدغه سنټروزوم د حجرې دواړو خواو ته انتقال کوي. مثلا دا یوه حجره ده زده کوونکو، د دې په منځ کې چې کوم سنټروزوم شتون لري، موږ وویل چې څه ته ورته شکل لري؟ ستورو ته ورته شکل لري. نو په همدې حجره کې همدغه سنټروزومونه بعضې دې قطب ته راځي، بعضې هم دې قطب ته راځي او حرکت کوي. په دې شکل سره زده کوونکو تر اوسه پورې 9 جوړه مایکروټیوبلونه جوړ شوي دي او زده کوونکو دا پیژندل شوي دي. بله برخه مو چې باید د سنټروزوم په هکله زده کړو او په هکله معلومات ترلاسه کړو زده کوونکو، هغه دا ده چې همدغه سنټروزومونه د حجروي ویش په وخت کې، یعنی کله چې انقسام حجروي پیلیږي، یعنی حجره په 2 برخو یا د 2 څخه ډېرو برخو باندې تقسیمیږي، نو په دې وخت کې دغه سنټروزوم ښکاره کیږي، څرګندیږي او بیرته د همدغه انقسام حجروي څخه وروسته دا حجره په نورو حجرو وویشل شوه، بیرته د همدغه ویش څخه وروسته دا سنټروزومونه بیرته له منځه ځي. یعنی سنټروزوم یوازې د حجروي ویش په وخت کې څرګندیږي. دا هم سنټروزوم او د سنټروزوم په هکله معلوماتو. بله برخه پلاستید ده. پلاستید باید بیا څه شی دی زده کوونکو؟ په نباتي حجراتو کې دقت وکړئ، په دې برخه کې مو د حیواني حجراتو د جوړښتونو داخلي جزئیاتو په هکله خبرې کړې. اوس په دې برخه کې د پلاستید یا هم زده کوونکو د نباتي حجراتو د داخلو ځانګړتیاو او برخو په هکله خبرې کوو. په نباتي حجراتو کې پیالې ته ورته جوړښتونه، څه شی؟ پیالې ته ورته او یا هم بیضې ته ورته جوړښتونه، بیضې ته ورته سایتوپلازمیک جوړښتونه شتون لري چې همدغه بیضې ته ورته سایتوپلازمیکي جوړښتونه د پلاستید په نامه یادیږي. سربیره پر دې زده کوونکو پلاستید د رنګه موادو د درلودلو مخې او یا هم د پګمنټونو له مخې، د څه شي له مخې؟ د پګمنټونو له مخې په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، د مختلفو برخو درلودونکي دي. یو زده کوونکو کلوروپلاست دی. څه شی؟ کلوروپلاست، چې شاید تاسو د کلوروپلاست نوم ډیر زیات اوریدلی وي زده کوونکو. کلوروپلاست شین رنګه پګمنټ دی او زیاتره دا په څه شي کې موجود دی؟ دا زیاتره زده کوونکو په نباتاتو کې شتون لري. یعنی همدا چې نباتات یا د نباتاتو پاڼې د شین یا د زرغون رنګ درلودونکي دي، دا د کلوروپلاست موجودیت دی. او اصلي او اساسي دنده چې کلوروپلاست سرته رسوي هغه د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز عملیه ده، چې د ضیایي ترکیب عملیه د کلوروپلاست د موجودیت څخه پرته سرته نه رسیږي. بله برخه زده کوونکو کروموپلاست دی. کروموپلاست رنګه پلاستید دی. کلوروپلاست زده کوونکو شین رنګه پلاستید و، خو بیا کروموپلاست چې دی رنګه پلاستید دی زده کوونکو. دا کلوروفیل نه لري او په ډیرو رنګونو، مثلا په ژیړ، په نارنجي او حتی په سور رنګ هم پیدا کیږي. مثلا تاسو پاڼې په نظر کې ونیسئ، د پسرلي په موسم کې یا هم د وړي په موسم کې پاڼه د شین رنګ لري یا د شین رنګ درلودونکي وي، یعنی دلته د کلوروپلاست موجودیت ښیي. خو بیا د مني په موسم کې پاڼه څه شی کوي زده کوونکو؟ پاڼه ځان ته نارنجي رنګ غوره کوي، زیړ رنګ غوره کوي، چې په دې صورت کې بیا وایو چې دلته کروموپلاست رامنځته کیږي. یا دا میوه چې کله په لومړي مرحله کې د بې رنګه رنګ درلودونکی وي، خو د پخېدو څخه وروسته دا بل رنګ ځان ته غوره کوي، دې ته وایي څه شی؟ کروموپلاست. یعنی په دې میوه کې کروموپلاست موجود دی. د پلاستید بل ډول، بل نوی لیکوپلاست دی. څه شی؟ لیکوپلاست. لیکوپلاست چې دی یو بې رنګه پلاستید دی زده کوونکو. څه شی؟ بې رنګه پلاستید دی چې په دې کې نشایسته او پروټین زیرمه کیږي. او دا لیکوپلاست په دې شان سره یو انزایم لري چې ګلوکوز په نشایسته بدلوي. په څه شي؟ ګلوکوز اخلي او په نشایسته بدلوي. او دا لیکوپلاست په یو حالت کې نه دی زده کوونکو. مثلا تاسو یو رومي په نظر کې ونیسئ. په لومړي مرحله کې خام رومي یا بانجان رومي
شین رنګ درلودونکی دی. د وخت په تېرېدلو سره دا څه شی کېږي؟ دا ځان ته سور رنګ غوره کوي، یعنې دلته د لیکوپلاست موجودیت دی چې همدغه رنګونو د تبادلې سبب کېږي. دا هم پلاستیډ او د پلاستیډ ډولونه. بله موضوع مو هسته ده. موږ په تېر لوست کې دا ولوستل چې په ټولو حجراتو کې هستې موجود دي. هغه حجرات چې د مشخص هستې درلودونکي دي زده کوونکو، هغې ته یوکاریوتا، او هغه حجرات چې د مشخص هستې درلودونکي دي هغې ته پروکاریوتا وي. نو دا هسته څه شی ده؟ په کال 1831 کې د رابرټ برون په واسطه په هسته کې ګرد غلیظ جسم وپېژندل شو چې په دې اساس په حجره کې همدغه ګرد او غلیظ جسم ته یې څه شی وویلې؟ دې ته یې هسته وویلې. د حجراتو ټول بیولوژیکي فعالیتونه چې سرته رسېږي، ټول هغه بیولوژیک فعالیتونه چې د حجرې د حیات لپاره اړین دي، دا ټول د هستې په واسطه رامنځته کېږي او د هستې په واسطه دا تنظیمیږي او برابریږي. پرته د بعضو ژوندیو موجوداتو څخه زده کوونکو چې مشخصه هسته نه لري. مثلا د دغه موجوداتو له ډلې څخه موږ کولی شو چې د باکتریا او د شنه الجي یادونه کړو. پرته له باکتریا او شنه الجي څخه نور ټول ژوندي موجودات د ژوندي موجوداتو حجرې د مشخصې هستې درلودونکي. دا هم هسته. بله برخه هم لرو چې دا برخه مو یا دا عنوان مو هستوي غشا ده. که چیرې د یوې حجرې هسته تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل شي، مشاهده شي، نو په دې هسته کې شاوخوا یې چار طرف یې نرۍ پرده لیدل کېږي چې دا نرۍ پرده چې د دې په واسطه د یوې حجرې هسته پوښل شوې ده، دا د هستوي غشا په نامه یادېږي چې همدغه نرۍ پرده دوه طبقو پروټین څخه تشکیله شوې او جوړه شوې او نیمه قابل نفوذ ده. یعنی په کامل شکل سره دا موادو ته اجازه نه ورکوي چې داخل شي یا خارج شي. همدارنګه هستوي مواد د سایتوپلازم سره څه شی کوي؟ هستوي مواد انتقالوي او دنده یې دا ده چې د سایتوپلازم موادو تېرېدنه دا کنټرول کړي. دا چې سایتوپلازم څخه باید کوم مواد انتقال شي او کوم مواد انتقال نشي، موږ وویل چې هستوي غشا نیمه قابل نفوذ خاصیت لري. نو دا هم زده کوونکو د هستوي غشا خصوصیات یا ځانګړتیاوې چې په دې لوست کې موږ ولوستلې. اوس راځئ چې خپل لوست خلاصه کړو. دا چې په کلي شکل سره کوم ټکي موږ ولوستل؟ موږ د ګلجي اجسامو په هکله خبرې وکړې، سنټروزوم مو وپېژندل، پلاستیډ مو وپېژندل، د پلاستیډ ډولونه مو وپېژندله، همدارنګه هسته او هستوي غشا مو هم وپېژندله. نو دا ټول هغه موضوعات و چې په ننني لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. په دې هیله چې د ننني لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي. خو که چیرې بیا هم تاسو کومه پوښتنه درلوده، د لوست په کومه برخه نه پوهېدلی، نو کولی شئ چې خپلې پوښتنې او ستونزې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. همدارنګه زده کوونکو تاسو کولی شئ چې د کتاب سافت هم زموږ د ویډیو د ډسکریپشن څخه ډاونلوډ کړئ. نو زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. تر بل لوسته پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم.